السلام علیکم دوستانو. نن ماښام د پاکستان پی ایس ایل سیالۍ د افغان لوبغاړو په شتون کې پیلیږي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ټاکل شوې ده چې نن ماښام د فروری په 20 نیټه د 6 لوبډلو ترمنځ د پاکستان پی ایس ایل سیالۍ د کراچي کینګز او کویټه ګلیډیټرز لوبډلو ترمنځ پیل شي. دغه سیالۍ به د افغانستان په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. دواړو لوبډلو ورته چمتووالی ښودلی دی. په کراچي کینګز کې 2 افغان لوبغاړي محمد نبي ساخیل او نور احمد لکنوال، خو په کویټه ګلیډیټرز کې بیا یوازې یو افغان لوبغاړی قیس احمد لوبیږي. د پاکستان په سوپر لیګ سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو چې له بېلابېلو لوبډلو سره لوبیږي. راشد خان د لاهور قلندرز سره، نبي او نور احمد کراچي کینګز سره، مجیب پېښور زلمي او قیس احمد کویټه ګلیډیټرز لوبډلې سره لوبیږي. ویل کېږي داسې چې شپږم افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم پاکستان هیواد ته تللی دی. هلته به د افریقایي ډیویډ میلر پر ځای په پېښور زلمي لوبډلې کې ولوبیږي. یاد دې وي چې دغه سیالۍ نن ماښام د فروری په 20 نیټه پیل او د مارچ میاشتې تر 22 نیټې پورې به دوام کوي. دا و د نن ورځې ویډیو په پی سی ایل کې د افغان لوبغاړو د ځلیدو په هیله. انشاءالله هغه به په راتلونکو ویډیوګانو کې درته وایم. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.